چې په کمال صاحب نورې د زړه خبرې وکړو د ده څه به د ده د زړه اواز د ده غزل د ده په ترنم کې واورو ستاسو په اجازه بله ارشاد وسوځېدم ویې منه لمبې مې شایدانې دي وسوځېدم ویې منه لمبې مې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي اوښکې مرغلرې مې ځولۍ کې دراخستې وې اوښکې مرغلرې مې ځولۍ کې دراخستې وې درغلم جانانه تورې شپې مې شایدانې دي درغلم جانانه تورې شپې مې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي قید کې د بېلتونې دومره ډېرې مودې تېرې کړې قید کې د بېلتونې دومره ډېرې مودې تېرې کړې پښو کې لګېدلې زولنې مې شایدانې دي پښو کې لګېدلې زولنې مې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي ستړي مزلونه و دیدن ته در روانه ستړي مزلونه و دیدن ته در روانه دشت جدایي تڼاکې پښې مې شایدانې دي دشت جدایي تڼاکې پښې مې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي نوې په ګودرنه کورو کلي کې واپس راغلم نوې په ګودرنه کورو کلي کې واپس راغلم دوړې پر بڼو ستا د کوڅې مې شایدانې دي دوړې پر بڼو ستا د کوڅې مې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي وسوځېدم ویې منه لمبې مې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي ډېر په زړه پورې غبرګی که دغه وسوځېدم ویې منه لمبې شایدانې دي جوړې له زخمونو نښانې مې شایدانې دي کمال صاحب بله غزل در سره او جي دغه یو جمالیاتي غوندې یو شی دی ځم پر مزار د شیخ فرید بابا ډېوې لګوم ځم پر مزار د شیخ فرید بابا ډېوې لګوم ناکام عاشق یم خود به خلکو په ځان خولې لګوم ناکام عاشق یم خود به خلکو په ځان خولې لګوم د خپلې خونې پر دیوال چې ورته ګورم مدام د خپلې خونې پر دیوال چې ورته ګورم مدام تصویر و ځان ته مخامخ د ښایستې لګوم تصویر و ځان ته مخامخ د ښایستې لګوم ناکام عاشق یم خود به خلکو په ځان خولې لګوم ګوندې بادارې د یوې نه یوې خوا راولي ګوندې بادارې د یوې نه یوې خوا راولي ګوندې بادارې د یوې نه یوې خوا راولي څلور طرفه ته د کوربه دروازې لګوم څلور طرفه ته د کوربه دروازې لګوم ناکام عاشق یم
خود د خلکو په ځان خولې لګوم بس کمې دغه یو ارمان په ژوند پوره سو خلکو بس کمې دغه یو ارمان په ژوند پوره سو خلکو بس کمې دغه یو ارمان په ژوند پوره سو خلکو و الله پاک ته به د شکر سجدې لګوم و الله پاک ته به د شکر سجدې لګوم ناکام عاشق یم خود د خلکو په ځان خولې لګوم ځم پر مزار د شیخ فرید بابا ډېرې لګوم ناکام عاشق یم خود د خلکو په ځان خولې لګوم. قدرمن اورېدونکو موږ د تیمورشاه کمال صاحب ډېر شکریه ادا کوو وخت ملګری نه کوي کنې د کمال صاحب څه به مو ډېر څه اورېدلي وای انشاءالله بیا به تکلیف تر کوو